ګران دوستانو السلام علیکم. افغان ویب ډیزاینینګ چینل ته ښه راغلاست. په تېره ویډیو کې موږ او تاسې وکولی شلل چې یو ویب پیج د بل ویب پیج سره ونښلو او یا هم لینک کړو. سربیره پر دې موږ او تاسې کولی شو چې په یو ویب پیج کې یوه برخه د بلې برخې سره لینک او یا هم ونښلو. دا طریقه اکثریت په هغه ویب پیجونو کې چې هغه لوی دي او یا اوږده دي د کانټینټ ټیبل او یا هم په لیستونو کې استعمالیږي. مثال په ډول مونږ او تاسې غواړو links of HTMLs. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو په نیغه توګه مونږ او تاسې دغه ساحې ته راولي. نو دا کار څنګه کولی شو؟ راځو اول دې ته یو ټک خلاصوو، هم د A دلته یې بېرته بندوو، href ورکوو is equal to دا چې کله سیف کو نو مونږ او تاسې ګورو چې دلته لینک راغی. نو دا لینک د څه شي په اساس مونږ کولی شو د هغه ساحې سره وصل کړو؟ د آیډي په اساس. راځو دلته آیډي ورکوو، آیډي is equal to مثلا links. همدغه نوم د آیډي چې کوم مو ورکړی دا کاپي کوو، href کې دلته بیرته پیسټ کوو. نو دا چې آیډي ده موږ باید څه وکړو؟ یو حشم ورسره اضافه کړو، سیف کوو یې. کله چې انټر کې نو لینک باندې چې کلیک وکړو موږ به په نیغه توګه یا په مستقیم ډول چېرته بوځي؟ همغه ساحې ته بوځي. بیا امتحانوو. نو په دې ډول موږ او تاسې کولی شو چې په یو ویب پیج کې یوه ساحه یا یوه برخه د ویب پیج د بلې برخې سره څه شی کړو؟ ونښلوو او یا هم لینک کړو. خو دا په یاد ولرئ چې آیډي باید څه شی یونیک وي، یعنې یوه آیډي د څو ټګونو دپاره مونږ نشو استعمالولی. نو د نورو ویډیوګانو په هیله اوسئ، د موږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې د دوستانو سره شریکې کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.